د الله سبحانه وتعالی لحاظ ساتل د یو اوچت عبادت دی. علماء د دې خبرې تعریف دي چې د مراقبت وی دوام علم العبد بأن الله ينظر إليه وأنه لا يخفى عليه شيء من أحواله. چې یو بنده دا علم لري او دا یقین لري چې الله سبحانه وتعالی معینی او زما په دې حالاتو کې په دې حرکات او سکناتو کې په الله سبحانه وتعالی باندې سپک نشته، دا هر څه تخکاری. رب العالمین هغه ذات ته چې هغه دغه پرېده چې ستا حرکات ته او که سکنات دي د ظاهري دا خو هغه ته معلوم دي، ستا په دې زړه کې چې کوم سوچونه اوړي راوړي دا هغه ته معلوم دي، ستا په زړه کې چې کوم سوچ اوړي راوړي که نه دا رب العالمین ته معلوم دي. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله موږ د انسان پیدا کړی دی او د نفس چې د سوي د په زړه کې چې سوچونه راځي هغه ماته معلوم دي. الله دا لپاره چې ته یو کار ظاهره کې وکړې هغه ته معلوم دي، او چې صرف په زړه کې یو خبر راولي په دماغ کې یو سوچ کې رب العالمین ته د هغې پته شته. په قرآن کې د الله سبحانه وتعالی ډېر داسې نومونه راغلي، الرقیب، الحفیظ، العلیم، السمیع، البصیر، الخبیر. دې ټول نه د فایده راویستی کېږي چې الله سبحانه وتعالی عالم دی زموږ په احوالو باندې، نو د هغه لحاظ ساتل پکار دي. امام سفیان ثوری رحمه الله هغه ډېره عجیبه خبره کوي، وایي لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء. کچېرته تاسو سره په دې مجلس کې یو کس ناست وی او هغه ته ورته ویلی وی چې زه د باچا خاص سړی یم، د هغه طرف نه یا جاسوس یم، تاسو به څه ویلی وی؟ څه خبرې به هم کړی؟ قالوا لا، وی نه موږ به څه ویل. نو فإن معكم من يرفع الحديث، نو بیا تاسو سره ګوره دي څوک شته چې هغه رب العالمین ته ستاسو خبرې رسوي، هغه کرام کاتبین. كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ده كرام كاتبين الله سبحانه وتعالى خبر رسي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله يجي كلم دي إنسان دخلين خبر وزين يو چوكيدار بيه، دا چوکیدار ډایرکټ دا خبره الله سبحانه وتعالی ترسي. چې موږ ته ویل شي چې حکومت کسان ستاسو په مجلس کې ناست په حکومت به څوک خبري وکړي او څوک به هغه بدوي یریږي به دي جاسوس نه دغه د کسانو یره خبر رسیبه او موږ ته الله خصفا ویلي وي تاسو رښتیو 24 غنټې تاسو سره 24 غنټې تاسو سره دي. تاسو له مثال درکو، یو سړی له دا حدیث ځان سره یاد کو، دا بهره دا حدیث ته او دا حدیث نه په صحیح بخاری کې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی يتعاقبون فيكم ملائکه بالليل وملائکه بالنهار. پتا شو کې د الله تر طرف نه ملائک ګرځي، الله ول ډیوټي لګولې سحرونی د شپې وي خاص ملائک دي. فيجتمعون في صلاه الصبح والعصر، ډیر جمع کی کړه سحر منځ کې سحر منځ راځي او د مازیګر منځ راځي. نو کوم چې سحر را کوشي هغه یو خيږي او نور راشي، بیا هغه چې کوم سحر را کوشي هغه مازیګر خيږي او نور راشي. دې دا ترتیب دی د ملائک دي چې کوزيږي او خيږي. حدیث کې راځي فيسألهم الله، الله دې تاسو کې او هو اعلم بهم، او الله تخفته الله ته تاسو ضرورت نشي، الله ته تاسو ډیره پر کوي چې د بندگانو ته خبره واضح شي. الله دا غوښنه تاسو کې کیف ترکتم عبادي، تاسو زما بندگان څنګه پرې خو دي پس حال نغوت وي تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. سحر چې موږ کلو یا الله کوم چې ډیوټي ختم شو یا الله موږ چې سحر کلو په منځ کې او مازیګر چې بیرالو بیا په منځ کې ور سحر په منځ کې مازیګر په منځ کې. دا حدیث ته یاد کو
او دا حدیث په دا کې څه اثر کوي دا قبل پرست زړه ژوندی یاله یو خو مړ سړی دی چې د مړ سړي خبره نه کوو دا حدیث په دې سړي کې څه اثر کوي په دې کې به دا اثر کوي چې دی به د مونځونو پابندي کوي ځکه چې دی وایي الله به وایي زما په باره کې تپوس کوي د ملایکو نه خو چې سړی نشتی مازدیګر مانځه کې نه کوي مونځ کور کې ناست دی یا قصدن هم د نوده دی یا مثال کې د ګپ شپ باندې ناست دی یا څوک وایي زه درځم زه یا زمونږ دا خلک اکثر وایي کپړې مې بېلمازې دي کلیو کې دا باندې خلک ډېره کوي کپړې زما بېلمازې دي او څوک څه وایي الله ته پوښتنه کوي پلانې څنګه و یا الله سهار مانځه رالو هم نه و مازدیګر مانځه رالو هم نه و نه به سهار کې و یا الله او نه به مازدیګر کې و هغه پلانې یا الله وایي چې رالو هم په سجده کې و چې راتلو چې موږ ته رالو راوختو په سجده کې بیا چې لاړو بیا هم په سجده کې پروت دا حدیث ته ووایي نو تا کې به دا جذبه را پیدا شي مراقبت الله دا موضوع به ستا د زړه ته کوزي شي الله زما تپوس کوي چې الله زما تپوس کوي معیني زما په دې احوالو باندې خبر دی نو زه به د خپل ژوند چې دا به څه کومه دا به زه بدل کوم او ژوند به داسې تېرومه لکه څنګه چې رب العالمین غواړي او چې څه ته کوي الله بې پوه دی ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء هېڅ به هم نه دي پټ ته چې ځان له کښېني او ستا دا خیال شي چې مخلوقات ما نه ویني الله اکبر چې مخلوقات ته نه ویني نو د مخلوقات خالق خو دی نه که نه ځکه یو زنانه مبارکې دا واقعه راځي امام ابن رجب رحمه الله هم ذکر کړې ده چې یو زنانه یو سړي وله د زنا دعوت ورکو چې ما سره زنا وکړه هغې ورته نه زنا زه نه کوم دی ورته به جواب کې وایي چې ګوره هېڅوک هم نه وي دغه ستوري دی صرف ستوري دي بل خو اوس نشته وایي هغه ستورو والا کم ځای کې چا چې دا ستوري پیدا کړي هغه کم ځای کې دی خدای چې ستوري مونږ ویني خو چا چې دا ستوري پیدا کړي هغه رب په کم ځای کې په سلفو کې یو کس و د هغه ډېره عجیبه واقعه ده د هغه نوم نوح ابن مریم نوح د مریم زوی د مالدار سړی والله وله باغونه ورکړي وو او الله وله ډېر مال ورکړی و لوڼه یې مزامنې وو د ده سره یو نوکر به کار کو چې د هغه نوم مبارک نو دې ورځ د خپل نوکر ته داسې وایي مبارک ته چې ته داسې کار وکړه چې زه چېرته به سفر ځم یا څه کار مې دی ته به زما د دې باغونو خیال ساتې 2 میاشتې بعد به زه راځم ته به 2 میاشتې پورې د باغونو خیال ساتي ته دې ذمهواري الله اکبر که موږ له چا دې ذمهواري راکړه ډېر کم خلک دي چې ذمهواري بیا سر ته ورسي دی پرېښودو چې پرېښودو بیا پسې دغه مالک راغی چې هغه نوم نوح ابن مریم باغ ته دننه ورغی نو ده ته یې ماله انګور راوړه د انګورو باغ نو نو هغه له انګور راوړو چې دانې ته وخوړه ډېر تریو ویله درکه تریو انګور دې راوړی خوږ پکې داسې وګوره خوږ هغه لاړ نور یې ورته راوړو چې هغې خوړه دا غذارې کوي تریو انګور دې راوړه خوږ راوړه خوږ په درېیم پیر بیا هغه لاړ چې راوړه بیا قسم هغه ته به خبرې نه پوهېږي هغه ورته وایي زه درته په الله قسم خورم مالک ته یې وایي ویسې به ته چې تللی 2 میاشتې وشي ما په دې کې یو انګور له خولې نه دی ور وړی ځکه چې ما خیال ساتو او دا خیال ما دې لپاره نه ساتو چې ستا نه هېرېدم خو رب العالمین نه هېرېدم نو ما ته پکې دا پته نه لګي چې کم پکې دغه دی د تریو دی او کم پکې خوږ دی خو تا ما ته صرف د ساتلو وي تا خو داسې نه وي چې خوره دي تا خو ما ته صرف دا وي چې ساتې وې ما ساتل حفاظت کې که څه کمی شوی نو هغه ته ما ته ویلی شي نو زه په دې نه پوهېږم چې دې کې دغه کمی و دی د خوږ کمی و دی په دې کې تریو کمی و دی ډېر په تعجب کې شو هغه ته نو بیا ورته وایي زما هغه پلاني لور خو ته پېژنې هغه پېژنم وی په هغې پسې یو کس هغه پلانې ځي راځي او ډېر مالداره دی مال ورسره هسې ته څه وې ماشاءالله وي ته ډېر ما ته یو ډېر امانتګر انسان ښکاره شو نو ته مشوره هم ماله صحیح راکړې هغه ورته خبره ټوله تفصیلي وکړه
چې بعض خلک لور د مال لپاره ورکوي نو بعض یې نسب لپاره ورکوي، بعض یې تجارت چې پلانې تاجر دی، بعض یې پلانې زورور دی، بعض یې پلانې ښکلی. خو رسول صلی چې کوم نصیحت کړی دی چې د دین خیر وساتلی شي نه به ښایي. نو که ته د خپله لور چې ته دینداره سړي له ورکوي بیا ښه دی. هغه چې نه هغه سړی خو مالداره خو دینداره نه دی. وایي چې بس زما خو دغه نصیحت دی چې دینداره یي نو لور له ورکه په بېدینه باندې به څه کوې اګر که مالدار یې. هغه به دې سوچ کو ورته وایي که تا له خپله لور درکوم نو بیا غلی ناست بیا ورته وایي زه ستا هغوی صحیح شو چې ته پرې راځي. هغه ورته لور به درکوم خیال به یې ساتې. د پته د داسې انسان دی چې د الله سبحانه تعالی نه یېرېږي لور یې له ورکړه. تاسو په تعجب کې پرېوځئ دوی اولنی زوی چې پیدا شو د هغه نوم دوی کېښود عبدالله. د دې مبارک زوی چې پیدا شو هغه عبدالله. او په دې امت کې یو غټ امام تیر شوی د حدیثو په علم کې امام عبدالله ابن مبارک. د هغه سړي پلار و. کوم سړی چې د الله نه یېرېږي نه دا اثر به بچو کې وي. د دین چې د کتاب چې پاڼه اړی په هغې باندې د امام عبدالله ابن مبارک نوم ته راځي چې یو مسله بیانوي خاص کر د حدیث سره تعلق ساتي. په هغې کې به دغه غټ محدث او د غټ انسان امام عبدالله ابن مبارک نوم به راځي. پلار د مبارک ته مبارک قصه دا ده الله نه یېرېدو چې ته الله نه یېرېدې که نه او د الله لحاظ یې ساتو رب العالمین ستا په بچو کې برکت اچي. داسې واقعه مې تاسو ذکر کړه. په دې کې د یوسف علیه السلام واقع خو موږ ته معلومه ده که نه. الله سوي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الله دعوت ولا ورکو هغه زنانه د کوم په کور کې چې یوسف علیه السلام څوک ده زلیخا هغه ول دعوت ورکو چې ورکو وغلقت الابواب وقالت هيت لك. دروازې بند کړې وته راځه. ګور علماوی عجیبه ایمان د یوسف علیه السلام. یو خو ګوره ځوانه لږ دی سم ځوان دی بلکې ځوانۍ کې مخامخ زلیخا څه معمولي ښځه خو نه ده. د داسې انسان ښځه دی چې هغه د مصر په حکومت کې غټ سړی دی. د مصر د وزیر ښځه ده معمولي ښځه خو نه ده که نه. بیا سمه ښکلې ښځه ده. درې خبرې شوې. څلورم دی د هغوی په کور کې اوسي. پنځم دروازې ټولې بندې کړې دي څوک نشته. پنځه خبرې. جواب دغه څه دی قال معاذ الله. هغه ته زه پناهي نیسم په الله پورې دې کار دا کارونه زه نه کوم. انه ربي احسن مثواي. زما رب دا دومره نعمتونه مال را کړي دغه کوینه زه راویستم دومره وساتلم اوس به زه هغه به ما ییني او ما ته به ګوري زه به زنا کوم. انه ربي احسن مثواي دومره نعمتونه ته وګوره دا ټول الله طرف نه زه به دا کوم. د یوسف علیه السلام قصې دي کې خو واضح خاله عمر عند دوره قصه. عمر رضی الله عنه په وخت کې هغه به د شپې ګرځېدو نو په یو کور باندې تیر شو چې به کې مور او لور لګیو او دوی به پی خرڅول. د مور لور ته وی او به واچوي لور وی ناغه ته وی مور او امیر المؤمنین خو ګر اعلان کړی چې په پیو کې با ونه میلاوي هغه ته واچو. عمر خو دلته نشته امیر المؤمنین کوم ځای کې اسه ولای لمنګ یې نیس هغه لور ته چې امیر المؤمنین نشته مور خو د امیر المؤمنین رب خوشتي کړه هغه منګ یې نه. دې خبره نه عمر نن ډېر سخت متاثر شو. کور ته راغی به ساره معلومات وکړو دغه جنی معلومات وکړي. بیا خپل زوی ته وی عاصم ته دا عمر د زوی وی دې چې جنی د طالب وګړو ډېر دیندار دغه جنی په اولاد کې بیا الله سبحانه وتعالى عمر بن عبد العزيز رحمه الله پیدا کړي چې هغه د پنځم خلیفہ راشد ویل کی. د الله سبحانه وتعالى دغه نیکی زنانه په بچو کې پیدا کړي. ولې چې زنانه د الله سبحانه وتعالى نه یریدا. لنډه خبره ده زم چې دا آیت چاته یادي نه دی به الله سبحانه وتعالى نه یریږي دغه لحاظ به ساتي. الله سبحانه وتعالى سوي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. او ویریږي دا ورځینه به کوم ورځ به تاسو الله ته واپس کیږي او تاسو ملاقات به دغه سره کیږي.
چې کوم سړي به زړه کې دا خبره وي چې زما به یو ورځ ملاقات رب العالمین سره کېږي او حتما به دا ورځ راځي، په دې کې خو چا شک نشته، هیڅ چا شک نشته. موږ ټول د ایمان او یقین دی چې دغه ورځ به هم راځي، د الله سره موږ مخامخ کېږو. که کېږي به څه؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت. الله وي هر نفس ته هغه څه میلاږي چې کوم څه یې کړي، هر نفس ته هغه څه میلاږي چې کوم څه یې کړي، تا چې څه کړي دا ورته ته میلاوي. مراقبة الله، د الله لحاظ ساته. کله چې موږ د الله سبحانه وتعالی لحاظ ساتو کنه یو ګناه به موږ ونه کړو، یریږو به چېرې الله معیني، الله زما اوري، الله زما په زړه عالم دی.